الله رب العزت ډیر غیرتی ذات قربان شم ز خپل د رب د قدرت نه قربان شم ز د خپل رب د حکمت نه دومره قدرت والا ذات ته دومره حکمت والا ذات ته چې داغه قدرت داغه حکمت زمنګ د دماغونه زمنګ د سوچ او فکر د وهم او ګمان نه هم لري دومره قدرت والا ذات ته دومره حکمت والا ذات او دومره غیرتی ذات یو بابا تاسو به کتلی وي دغه ویډیو په دې باندې امام خبره کړو چې د اختر په سیزن کې هغه یو سروې راوس منډه تا او چې سروې راوس نو یو کس چې هغه سروې واغس په 1550 زره او دغه سروې به یقیني تور پر پورا کال د ساتلې وي مهنت او خاري به وسره کړی دغه موقع لپاره چې دغه موقع به خرج کم او سلګ ډېر پیسې با راته ملاو شي خپل کور چې خرچي دي مهنګایا نه لیکن په دغه کې بدبخت راولګي 1550 زره روپۍ ورکړي او چې کله هغه بابا له پیسې چیک کړي هغه ټول جالب دو نمبر وو په دغه ټیم کې دغه بابا په ځړه باندې وسو دغه ویډیو سوشل میډیا باندې ډیره زیاته وایرل شو بهرحال چې ما هم دغه ویډیو کړه څنګه به ودر دي په دغه باندې ما تاسو درخواست وکړه چې دغه بابا سره څو کوي دغه بابا سره چې امداد وکړه بهرحال په دغه حواله سره ظاهره خبره دغه کس خو دا وګڼل چې ما ډیره فائدہ ترلاسه کړه یو کس می دوکا کو دایونه کاته چې سپینګری دي سپینګری نه چګم دي پروردگار عالم هم حیا کوي لیکن قربان شم ز خپل د رب نه قربان شم د هغه غیرتی ذات نه چې یو کس هغه لا 1550 زره روپۍ چې دوکه ورکړه الله هغه داغي په بدل کې ولا روپۍ هغه ته اسباب پیدا کړ داغه لپاره او ولا روپۍ هغه ته تر اوسه پورې جمع شوې دي لا نور هم جمع کی نو د خبرې مقصد دغه دی دغه کس خو ځان خپل آخرت او دنیا آخرت دواړه برباد کړ چې کوم کس دوکه ورکړو لیکن دغه بابا ته بظاهر نقصان ملاو شو اکثر او بیشتر زمونږ په ژوندۍ کې موږ تاسو نقصان ملاو شو لیکن یقیني تور پر باغی باندې موږ له صبر نه د پکار موږ له صبر پکار ځکه چې الله حکیم ذات دی په دغه نقصان په صفت لګي زموږ لپاره الله به ډیر خیر لګلوي ډیر هغه فائدې زموږ تاسو لپاره لګلوي نو چری به هم په دغه نقصان باندې جزا فزانه کوي به صبر باندې کوي بلکې صبر وکوي ان الله مع الصابرین بشک الله دې صبر کوونکو سره کچري زمونږ په ژوندۍ کې داسې معاملات راشي چې کوم واقع د ذکر تاسو سره شیر کوم چې اکثر او بیشتر زمونږ په ژوندۍ کې هم مته داسې نقصان راورسي چې یار دا نقصان ولې راوسی دومره غټ نقصان راته ورسي نو یاد وساتئ الله رب ډیر غیرتی ذات دی ډیر حکمت والا ذات دی په دغه کې د الله صحیح حکمت دی په دغه بدله کې موږ الله رب سره کوي داغي سوچ په اساس نشته ځکه چې علیم بذات صدور ذات او غیب چې کوم علم دی غدا الله رب سره دی سمجھ کې خبره په دغه بدله کې الله رب موږ تاسو ته څومره غټه فائدہ راکړي د هغه سوچ موږ شو کولای څنګه چې دغه ظاهره ته ډیر غټ نقصان ملي لیکن حقیقت کې الله رب درا نور مال ورکو نور دولت یې ورکو 7 لک روپۍ د 55 زره روپو مقابله کې د ملاو نو الله رب ډیر غیرتی ذات دی الله رب ډیر حکمت والا ذات دی لہذا کچري زمونږ اساس په زندگی کې هم داسي نقصان مون تر ورسي خپل د رب نه منمایش ځکه چې زمونږ رب د خزانو مالک دی دغه په خزانو کې څه قسم لکه نشته هغه ډیر غیرتی ذات دی چې موږ تاسو نقصان درورسي موږ خپل درب نه غواړو الله رب دغه نه ډبل ټریپل لاګي څنګه چې لس ګنا زیات دی بابا الله عزت مال دولت ورکو په بهرحال د الله عزت دعا ده چې الله رب عزت موږ تاسو ټول ته د دین صحیح سمجھ او باقي باندې عمل کولو توفیق راکړي اجازه راکړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته